پرون موږ حدیث بخاری کې ویلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اذان شوه دی اقامت مو شو او جمع ته مخکې په خپل مصلا ودرېدو نبی صلی الله علیه وسلم او پیغمبران عالم الغیب نه دا حدیث دلیل هم دی بده څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ودرېدو اوس جمع شروع کیږي وای علی مکانکم په خپل ځایونو باندې ودرېږئ مکانکم په خپل ځایونو ودرېږئ معنی قفو مکانکم نبی علیہ السلام نه هیرو په حالت د جنابت کې په حالت د جنابت کې سړی مسجد ته نشي راننوته نبی علیہ السلام قصدن راننوته دی نه عالم الغیب نه دی کنه که څوک چې وایي پیغمبر عالم الغیب دی نو نعوذ بالله بیا بدلته په نبی الزام ته لګي چې ګوره عالم الغیب دی او خور ته پته راځي په حالت د جنابت کې او مسجد ته راننوته دی په حالت د جنابت کې هم ته راننوځي نبی علیہ السلام نه خبره یې راشو نسیان په پیغمبرانو راځي نسیان او خبره هېرېدل دا د نبوت د شان سره منافي خبره نه ده دا د قرآن د ډېرو دلایلو نه معلومه ده او د احادیثو نبی علیہ السلام فرمایي ودرېږئ صحابو کې دومره ادب د سره په سب کې نه خبرې کولې او نه دا ویل چې اوهو دا وګوره کنه او اقامت مو شو پته مرتلا نشته دی چې زه چې کوم دی په حالت د جنابت کې مو کنه دا که زمونږ یو امام او مولوي صاحب راشي چې هلکه ودرېږئ ښه ما ته پته نه اودس مې نشته اودس کوم خلک به څومره بړارې وکړي په دې جومات کې څومره شور به وکړي څومره لانجې به جوړې کړي څومره بد اخلاقي به وکړي انسان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته لاړو صحابو یې لږ ساعت بعد چې راغو د سر مبارک نه اوبه څڅېدلې او مخکې شو جمع ته او موږ ورپسې مونځ وکړلو دا آداب یادول پکار دي